سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ستاسې په ډېرو غوښتنو او فرمایشونو باندې دا د نواب خان مو را پیدا کړ او راوستی هم دی او نن شپه په جلال آباد کې دی له ما سره دی نواب خان ته ښه راغلاست او درنو ملګرو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې راغلی او زموږ دغه لایف ګورئ نواب خان ستړی مو شئ په خیر راغلی ستړی یم دا چا ته وایې هغه ګوره که نه خلک دی خو ما ورته وایي که نه خلک هم هغه ته یو ځل سلام واچوه ورته سلام علیکم ښه یې جوړ په خیر ته هم ستړی مسې څنګه یې ښه زموږ ځای یخ وایي تاسې ځای ګرم ده نواب خانه ته ما سره خبرې وکړه هلته ډېر خلک ناست دي دومره ډېر خلک راټول شوي دي تا اوس ګوري دا مه کوه که نه او شپږ نور شپږ نور دغسې ده اوس وګوره څومره ډېر خلک تا ګوري ښه هغو ته سلام واچوه که نه السلام علیکم څنګه یاستئ وروره ښه یاستئ خیر او خور مه وایه چې اوس په لانجه م وانړی بل دلغه ته هم ستړی مه شه لږ رانږدې شه دلغه ډېره مننه کور دې ودان چې راغلی او زمونږ نواب خان دې موږ ته راورسوه خوشحاله اوسي نواب خانه چا راوستې دلته دلغه راوستم لارې کرایه چا ورکړه او دلغه ورکړله ښه موټران کرایه اخیستله کرایه وانخیستله پیسې رانه واخیستلې وایي زه کرایه نه اخلم وایي کرایه نه اخلمه پیسې څو روپۍ درنه واخیستلې پیسې شپږ نورې او اته نورې او څلور نورې ته رقمونه بېزي دي پوه شولو رښتیا ښه ملګري وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نواب خان خو زما لپاره پر تندي ښکل کړه چې ویلې وایي په تندي مچوکه وایي دا څوک ولې تا نه مچوکه یي نه هغه د ډېرې مینې نه وایي وایي مچو چاته ورنه کړي دا څه ما ته یې ابا ویلي چې مچو چاته ابا دې د شپې پرېږدي چې بل کوم ملګري خواته ورځي د شپې ورځي نه مې پرېږدي نو څنګه راغلی زما خواته زه پټ راغلی یم نو اوس خو ما ورته ویلې زه غوا ته ارداوه کړم او پټ یې راووت نو اوس خو هغه خبر شوی ده چې ته دلته یې که نه نه ده خبر ولې دا اوس وګوره ټولې ګوري هغه هم ګوري ابا به مې هم ګوري خو ابا ته مې مه ښکاره وکړه ها هلته سلامونو ته دی وعلیکم سلام له سعودي نه وعلیکم سلام ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره یاست یو د نواب خان دغه ځانګړې برنامه تاسې ګورئ نواب خانه دغه لاره باندې چې راتللې څه شی دې ولیدل په لاره په غرو کې سوري ښکلي وو همغې کې موټر راننوت دا څه نو چې کله ننوتو تورتم شو تورتم نه څه بیا سړي هغه برقونه ولګول بټریانې وي هلته چې برقونه ولګول نه بټریانې نه وې کوم ځای نه ولګول بټنه یې ووهله موټر کې بټنه یې ووهله څه شی ته وکړل شټوب غوندې شی شټوب غوندې ښه هلته وګوره تا د دومره غټ زړونه در لیږلي دي وایي زما خوښېږي وایي نواب خان مې خوښ دی زما هم خوښېږي څوک دې خوښېږي هغه ښځه زړه یې لاس کې نیولی ده هغه ښځه نه ده کارټون دی ښه سلامونه له ناروې څخه ستاسو خپرونه ګورم ناروې ډېر لرې بل افغانستان دی هلته یو ملګری دی کاکړ صاحب هغوی ستا خپرونه یې ګورم وایي په چي کاکړ ده داسې مه وایه کاکړ یو قوم دی ډېر درانه قوم دی ډېر دروند قوم دی سنګین قوم دی د افغانستان څه وایي څه شی نه د خبرې د ناروې ما ته یې پلتۍ دي وهه ولې پلتۍ ته په اشاره کې دا یې ته ښکاره وایي خو رښتیا وایي لږ سم کښېنه تا هلته وګوره څنګه راغلی څه خیل ته کښېنم هغوی بس خیل ته خدای اوس کښېناست اوس صحیح شو زه نواب خانه دلته سلامونه رورجانه نواب ته مې ډېره سلامونه کوه کوچی ولی خان درته سلامونه کوي او شفیق الله وقار او همدارنګه زیب الله څوک په قار ده دی بیا څوک په قار ده عباد الله قریشي هم درته سلامونه کوي وایي څنګه یې نواب خانه شکر د خدای فضل ده او هغه پلان کبابي نسته ده هغه مې نه ګوري مخه ته ورځو کوم یو هغه پلان ادم خان کبابي ادم خان دی یاره رامنجه هغه دې خوښېږي ولې خو پرېږده که نو چې پرېږده ستا خوښېږي
زمونږ یو ملګری چې دلته راغی هغه ته هم تا غلطه خبره وکړله ماسکیلی هغه هم پرېړو ماسکیلی ادم خان ده نو تا د هر سړی ادم خان ښکاري یو سړی ویلی وی نواب خان دی پاکستان ته راشي کوټې ته پاکستان کوټې ته بیا چې وکم کوټه کې ولاک بیا درته وایي چې وایي سلامونه موږ له ایران څخه ستاسې بنډار ګورو ډېره مننه خاص سلامونه وایي ټول تا ته سلام کوي ما ته څوک نه کوي خواره مه سې وعلیکم نه که نه خفه کېږي که نه شي وکړئ خوار مه شي وایه خوار مه سې خوار مه سې جنتونه دې نصیب کې څه خیر اوسي زه هم خوشحالېږم خو زه تاسې نه وینم کنه ولې نه وینې هغه دی ګوره دی په سر باندې د هغه د عکسونه شته عکسونه شته دی وایي سلامونه درنو ملګرو ډېره زیاته مننه موبایل یو څه لرې دی رانه ستاسې سلامونه یو نواب خان ته رسومه ګور مودان چې راسره راستئ دغه لایف تعقیبوئ الله مو ودان لره ژوندي اوسئ انجینر صاحب ته هم ستړی مه شئ کور د ودان چې راغلی خوشحاله اوسئ دا هم ستا مینهوال دی څوک دا کومه ده مینه هغه دی که نه ماما خي د نوم چې ده انجینر صاحب انجینر صاحب څنګه انجینر صاحب نه سړیه انجینر صاحب انجینر صاحب او نواب خانه انګور دې خرڅ کړل پیسې دې څه کړل باران ووهل ټول نه دې والي که نه ولې ما نه اوس ګلۍ بیا شوه که زه دروغ یم د لاغه نه پوښتنه وکړه طلاقت شي وایي دا رښتیا وایي ګلۍ وهل نه دې خو ما سره واده کړی وایي چې زه تا ته انګور راوړم مېز به یې تا ته ساتلي مېز دې راته ساتلی مېز مې شپږ بورې یو ساتلي او څلور نور هغه خو د پلار دی که نه ما ته څونه راکېده څنګه څه واده مې اوس کېږي که نه یوه چرګاګۍ ښه شروع ده انشاءالله چې ډېر زیات وبخئ درنو ملګرو برق ټکان وکړ د هغه د وجې نه زموږ دغه لایف یو ښه دا دی شروع شو نواب خانه ملګري دي ټول درته سلامونه کوي ته ورته وعلیکم سلام ووایه وعلیکم سلام نوابه درمان افغان وایي د ټکر ټپي وکړه کوی شي نه زه نه څه مه کوئ ملا صاحب ویلې وایي ویې نه کوئ زه دا پېره د فلم بکس کې ګیر کړم بیا د غوږونه ورباندې شکوم ښه داسې ورته ویلې سپاره دې ویله هغه وایم هر وخت یې وایم څونه پاتې ده اوس څو پاڼې دې اړولي دي شپږ پاڼې مې اړولي اته پاڼې پاتې شپږ دې اړولي اته دې پاتې دي او البیتې ده که الفلام سپاره البیتې ده ښه چې دا دې وویلې بیا څه یې وی بیا نورې چی هم نه وایم بیا قرآن شریف ووایه هو بیا قرآن شریف وایم او مونځ خو دې کوې که نه مونځ شکر ده شکر سهار مونځ ته دې پلار پاڅېږي که خپله پاڅېږي نه پلار مې اوبه را باندې اچوي اوبه در باندې اچوي نه اوس ته څه وایې چې دا ښه کار کوي که نه څوک پلار دې چې اوبه در باندې اچوي خو اوبه یخي که نه یخي او هغه دی تا ویلې چې ادم خان کبابي باره کې تا څه شی ویلې هغه خو ډېر ښه سړی دی که نه مخه ته ورځو که نه څه شی ورته ویې ورته یم دا کلولي په موږ وخوري کلولي څه شی هماغه نفخه یې چې غوښې نه دا چې ته د هغه پرېږده ما سره دلته ترجماني کوه غوښې نه چې پخوي کلولي کباب خپله کوي کباب خپله کباب ښې خپله کباب ولې کلولي ورته کباب ولې نه کور کې کلولي ورته وایي کلولي نه دي کباب دي سلامونه مې له دوبۍ نه زه خاص مینهوال یم د نواب خان زما هېڅوک هم مینهوال نشته ټول ستا مینهوالان دي زما مینهوالان دي او ستا مینهوالان دي نو څه ورته ووایه که نه چاته چې وایي هغه یو ټپه دې ما ته کړې وه که نه چې هغه بل افغانستان ته چې راغلی وې لوبیا پټي کې نه لوبیا پټي کې نه هغه ښار ته چې راغلی و کابل ښار ته هغه کې چې ګرځېدلو پارک کې چې ګرځېدلو هلته یو دې څه ویلي شانګې وانګې نه شي نارې داسې شی ویلي و دي نه خبره بوش ما خو ډېرې بدلې زده دي کومه یوه مې ویلې ده څه خبر یو دانه ته ووایه خیر ما پرون هم یو واده کې یو بدل زده کړله بله ورځ مې هم زده کړله هغه څنګه و وایي هغه افغانستان داسې درغلی او ما لکه څوک به چاقي واقع نه کړي هغه دې وخوري دا شړنګ پړنګ آفرین ډېر تکړه یې که نه نواب خان دا مې زده کړله دا دې څنګه زده کړي دي دا مې یو ناڅاپه زده کړه یو ناڅاپه دې زده کړه ښه ستا موبایل څه شو ته موبایل دې راوړه چې دا کمنټونه ولولو لږ شان دي ملګري خفه کېږي بیا مینهوال یم سلامونه سپیشل مخلص صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله نامدار فضلي هم درته راغی دا وایي ستا مینهوال یم وایي زما میوانال ده که نه میوانه هو که نه ټول میوانه زه دی خو ورته هغه ته راغلی کور کې خو نسته که نه ښه دوی وایي موږ نواب خان پسې عمل د کور ته ورځو او میلمانه کېږو ورسره د چا میلمانه کېږي د نواب خان
د لاغا دوی کره میلمانه سي یو ځای زه بیا درځم همالته هغه ته وایي، هغه ته وایي. هغه ته وایي ما ته دغه ته وایه خلک ویني. زه بیا د لاغا دوی کره درځم چاته وایي شرمېږي دلته څوک نشته دی هغه لاس دا خو ګب لګي در سره که نه کومه دی لاس هغوی نه نشته دی هغه داسې یعنې thank you، مننه. لایک ته وایي ښه دې کې دا کمنټونه ولولو لږ صبر که ښه ملګري خفه کېږي وایي چې څنګه موږ ته جواب نه راکوې دا اوس هغه کو ته لږ ورسره خبرې وکړه دې سره هغه د ګلم راغی پکې کومه دی هغوی نه ښه سلامونه هګۍ څنګه شوې نواب؟ هغې اوس شپږ نورې دي او درې نورې دي او اووه دانې نورې دي ښه او بوسو کې مې منډلي دي ولې؟ ټیم کې مې منډلي بوسو کې مې بیا ولې بیا مې وړاکی ورور وړي دکان کې بسکوټ بیا اخلي رضا محمدي وایي سلامونه خاص نواب خان ته. خواره مسې تا ته هم سلامونه وایم خاص نواب خان د ما ته څوک سلام نه کوي دا ولې خاص خو موږ لرو که تا دې دې هم خاص سلامونه استوي سلام نواب خان د جانغا کوټوال هم سلامونه استولی دي او ظهور افغان وایي سلام مهراب ګل صاحب د لندن نه خاص مینوال یم د نواب خان ګوره چې خفه نشي درنه ورور هغه زما میلمه دی او په جلال آباد کې میلمانه سم پالل کېږي انشاءالله دې نه تاسې بېغمه اوسېږئ او ادم خان نه بیا کلولي مخوري را باندې ادم خان نه هو صحیح ده اپریل ادم خان نه تا ته نه وایم دی خفه نشي تاسې ولې خاندئ څوک تاسې موږ خو نه خاندو که نه نواب خان راباندې ډېر ګران دی وایي په مام دوی ټول ګران دي ښه هو که نه راشد خان پیژنې زه د سټ کې مسلح راولم. څه صبر که زه هغه کومه لږ صبر کړه دا ډېر وخت کېږي چې هغه کړی دی نه دی نو نواب خانه خبرې کوه که نه ملګرو سره کمنټونه لږ لوله اسمت خان سلامونه در لیکلي ورور دی. اسمت کومه دی راغلی د کمنټ کړی ده. کومه دی اسمت خان نه لاندې که اسمت خان اکاخي ښه دا صحیح دی بیا راځي دا دی دا دلته وګوره یو بل کمنټ هم وکړه. ها شپږ بورې یو ساعتلې او دلته یې واده مې اوس کېږي که نه دا وګوره نوابه دلته یې هغه کې خو توره شپه سوه که څه دې وکړه ها خواته واوښته بیا ته م جوړ کړو ښه نوابه کیسې کوه که نو دې ملګرو ته دې اوس ټول درته په تمه دي چې دا به مونږ ته کیسې کوي ته خبرې ورته نه کوې دوی خو تا نه خفه کېږي بیا که خو نه دوی دې ماته چې وایي چې زه ورته وایم که نه څه شی راته ووایي خو دوی دې ماته ووایي که نه چې نواب خانه څنګه زه به ورته یم فضل د خدایه خو هغه درته وایي نه هغه دې لګیا دي سلامونه درته لیږي هغه دې ګوره دا لیکنې ګوري دا ټول درته لګیا دي نواب خان ستا مینهوال یم صفت الله وزیری یم تا ته او نواب خان ته سپیشل سلامونه ټول درته لګي وعلیکم سلام د مام سلامونه وزیرستان ته وایه وزیری ته وزیرستان نه که نه وزیری صاحب وزیری صاحب امام وزیری صاحب ته سلامونه وایه داسې نه نوابه که نه خفه کېږي درنه څوک خفه کېږي خو اوس دلته نسته دا کار خفه کېږي که نه نوابه داسې ورته مه وایه 2000 کسان درته ناست دي زما خو ورور ده که نه چې خفه کېږي درنو ملګرو یو کار وکړئ دغه لایف در سره شیر کړئ تر څو نورو ته هم ورسیږي او ډېر ملګري د نواب خان له خبرو نه برخمن شي او خوند ترې نه واخلي ډېر هغه ملګري چې کله کله یوه پوښتنه کوي چې نواب خان رښتیا هم داسې ساده دی او که ځان هغه جوړ کړی دی ساده جوړ کړی دی نه ساده دی او نه ځان کې کوم تغییرات یې راوستي څنګه چې تاسو ته ښکاري همدقسې فعال او ګل انسان دی ډېر تکړه سړی دی او بل او ډېر میلمه پاله دی کله چې دې خواته ورځم ډېره مینه راکوي هو که نه ډېر دقونه وینه ورته پخومه دا وګور اسمت بیا کمنټ کړی سلامونه اینې عکس دې ولیده اسمت دې ګوري وعلیکم سلام زه مینمه کومه دی وتښتېده خپل ورور څنګه ګوري وتښتېده نه داسې مه وایه ورته یې پورته وخته داسې وایه کور ته وخوت کور ته ونه خته چېرته وخوت نوابه ډېر ملګري دا وایي که نه چې نواب خان موږ ګورو دا هم لوی ارمان دی چېرته به وګورو څنګه به شي څه ورته وایي چې چېرته تا وګوري ادم خان کبابي سره یم بیا سبا ادم خان کبابي دې ولې خوښ دی
خو کباب پخوي که نه کباب خور سړی پخوي او زما سبزي کې د غوښه ډېره بخاري ورته لږ نږدې که چې هغه شي یا خو دې نه کېږي نه دا قرهباغ کې خو دلته یخ نشته دا کوم ځای ته اوس راغلی دا بل افغانستان بل افغانستان ته راغلی او یو وخت کې چې تا ته دې ویلې که نه هغه لوبیا پټۍ دې یاد شي دا وچ کوله ودې شي کوله هغه کې چې ته ورته وایې که نه چې مه کوه دا جلال آباد نه راغلی هغه ورته باندې طبیعت یې جوړ نه و یو ځای منډه کړه وایي نه نه زه نه تا ورته وایي چې زه څنګه کوم چې نو بل جلال آباد نه جبلات نه راغلي دا اوس جبلات ده او که نه هغه موږ چېرته وایي چې دغه ځای نه راغلی او که نه تا پسې دومره ګورې هغه سر ته درځو تاسې هم بیا غوږونه هم داسې سوي وو او که نه درنو ملګرو دا د غوږونو کیسه هم درته وکړم دغه لارې ډېره طی کړې ده تر دې چې پورې چې راغلی ده نو د غوږونه ټپ شوي دي دواړه نه دي یو ده کم یو دی یو دغه پیچکش پکې و نه بیا راته خوږېږي ښځه صحیح دی نه و سبا جوړېږي وایي سبا جوړېږي دا ملګري وایي که نه ته دا کمنټونه ولوله که ته دې چې ته نښته یې دا سړی څه وایي دا نور بیا همدلته یو ته لږ صبر که دا وایي که نه اوس دې دلته د کمنټونه یې لولم صحیح دی درنو ملګرو هیله ده دغه لایف در سره شیر کوي هغو ملګرو چې لایف شیر کړی دی کور ودان الله دې سلامت لري او کوم ملګري چې را سره دي هغو نومونه هم اخلمه ریحان صاحب دی محمدي صاحب دی سلامونه رسولي سم دلاغا ته سلام دلاغا تا ته مخلص صاحب ته او بیا ګران نواب خان ته صاحب خان وعلیکم کومه ده صاحب خان صاحب خان ده او سلامونه هغې کې نسته دغې کې ده صاحب هغې کې دی اصلي دا خو چې موږ را کاپي کړې ده چې کاپي ته دا څه شی وایي څه خبرې یعنې هغې نه هم دې کې اچولی ده دې کې ما اچولي دي خو هغې کې نسته او دغې کې سته سلامونه مخلص صاحب تا ته او ټولو ملګرو ته د سپیشل سلامونه نواب خان خاص مینوال یم کرکټ مبارک شوی ورشته افغانستان لوبه وګټله او راشد خان هم پکې اوس تا انډیوال نه دی راشد خان یو مکه ګټلې ده او مکه ګټلې ده راشد خان ګټلې او راشد خان ګوره کینګ دی کینګ کش کې سلور ووهي سلور یې اوټ هم کړل هغه ته وګوره سلور یې اوټ کړي دي تاسو ولید خو ما زړه کې له کش کې ته خو نه وکړي دا دې خبر هم نه دی ګوره خدای پاکي برابرې څه وخت ووه اوس لوبه وکنه او پښتون لاله هم سلامونه راستولی دي او غزنوي یو سلام راستولی دی او همدارنګه مسرور لوګري دی ناصري صاحب دی مینه صاحب دی او وسیع الرحمن دی او همت یار دی درنو ملګرو یوه هیله ده هغه دا ده چې تاسې دغه لایف در سره شیر کوئ دغې جلۍ چې نیولي کومه جنۍ نه ده ګنجی دی وګوره ورته هغه دا د سلامونه وایي دقسې وایي زړه مې په تا پورې تړلی دی داسې وایي ستا خبرې مې ډېرې خوښېږي احمد زید صاحب وایي سلامونه نواب خان خاص مینوال یم ایوب یم مخلص صاحب ښه ملګري دي ښه دي الحمدلله نصرت صاحب خدای دې سلامت لره او ښه سلامونه عیسی خان سروبیوال دوبۍ نه عیسی خان د عصمت ملګری څه ده وعلیکم سلام کوم ملګری د عصمت ملګری خو 50 ملګري یو دي او 10 نور دي او ودا دي عصمت څنګه حساب درپسې نیولی دی او ما ته یې ویلي دی هغه دی وایي عصمت وایي راځي هغه خبره وکړم څه دي ته اوس عصمت ته کومه یوه تا چې ما ته ویلې چې زما ورور د هغه بل افغانستان نه راځي که څه شی غواړي چې د تراویح غواړم ورباندې وکنه که د توپ پکاري که د موټر پکاري او که د شپېلق پکاري دا به راوړي راته هغه د ورور دی ګوري ورته راوړه ورته یو دانه شپېلق ورته راوړه ورته دا زما ملګری دی او کوتره کمنټ دی د هغه نواب ته ووایه ټکر ګانه ووایه ما در واخله مننه کوم وروره نه شو راغستی موبایل لرې دی بخښنه غواړم او سلامونه نواب خان بیګا مې ډېر ورته خندلي دي له اروپا څخه ژمن یم پر نواب خان زما سلام وایه د ګرشک څخه دارو او حاجي تورجان دی او ډاکټر صاحب دی دارو خان حاجي تورجان او ډاکټر صاحب د ما سلامونه پې وایه هغه ما ته بوټ هم راکړله زما یې داسې قدر وکړه کور ته یې بوتلم د هغه وراران و انار هم راکړله څه دې کړه انار زما مچوې که ونه تښتېده لاړ نه شي ولې داسې ښه خلکو داسې ښه خلکو په هلمند کې و زه بچخاله هغه ته تللی وم واده ته و غټ دوکان یې و بل ځای کې بوټان په 2000 روپۍ و په 1000 روپۍ ورکول داسې مسلمانان خلک ښه خلک دي ښه خلک را پنجه کړه دا ځل چې لاړې که نه زه تا ته غوږ کړم دلته راشه چې دا ځل لاړې ورته مخلص دی او 2 جوړه بوټان راولېږه ورته او رالیږي ښه خلکو نو نه رالیږي ورته وایې زه ورته وایم ورته هغه دی ګورې مخلص صاحب ته 2 جوړه بوټان نومې چې و
دواخان حاجي دارو صاحب حاجي ډاکټر حاجي دارو غلط ونه تورجان او حاجي دارو خان حاجي تورجان ډیر ښه سړی و حاجي دارو یې ورور و دا دواړه ورونه دي او نور زمنې و نور ورونه و او ریرونه و داسې د ما مینهوال و داسې مینهوالانو د ما داسې قدر وکړه چې کور ته بوتلمه او هلته یې بیا کمپله هم راباندې واچوله شپه دې ورسره وکړه نه بېرته ترې راوتښتېدم ولې تښتېدلې خو هغه ښه خلکو شپه به دې کړې ورسره بېرته پټ ترې راوتښتېدم ولې ما ځم خپل ځای ته مې خپل اوس رښتیا ووایه که نه هغه ته راغلی افغانستان ته بل افغانستان جلبات ته راغلی جبلات ته راغلی جبلات دلته خوشحاله یې که خفه زه خو دلته خفه یم که ولې زما دا چرګې به څنګه سوي تا خو دا چرګې خدای مړی کړي نور خدای دې نه کوي تاسې د خدای ادم خان مړي ولې ته کنځا کړې د ما چرګانو ته ته نه ولې د ما چرګانو ته کنځا کړې زه خو تا ته اول ما نه دي کړي یاره نوابه ښه دي ویلې مالې تاسې ادم خان د خدای مړي تا ولې ویلې او خبرې ادم خان مړ شو ګوره هغه اصلي ادم خان چې و که نه دا نوم یې چې ادم خان دی هغه پلار یې و هغه الله تعالی دې وبخي موږ هسې وخندل هغه پلار یې مړ شو هغه مړ شو دا یې زوی ده دا یې زامن دي ببرک او نومونه زما نه دي یاد خو ولې ببر ده دعا وکړه پلار یې مړ شوی خدای دې وبخي خدای دې جنتونه نصیب آفرین دغسې دعا کوه ښه لمونځ کې ټولو ته دعا کوم لمونځ کې بیا ما ته هم دعا کوه ستا دعا قبلیږي ښه ته ډېر پاک انسان یې ته زما ډېر خوښېږي او درنو ملګرو یوه هیله ده هغه دا ده چې دا د نواب خان ویډیو همدغه لایف در سره شیر کړي تر څو نورو ملګرو ته ورسیږي او ډېر ملګري راشي تر څو د نواب خان د خبرو نه خوند واخلي صحیح دی وعلیکم سلام کوه ورسره زه دنه کیسې کوم دا وایي وعلیکم سلام تا ته چی بیا ووایم آخر کې تا د ملت زله قدرت یې نور نه زده کړې زه دې هم نور زده دا باور کړې زه نور ستړی کړی یم ډېر خلک ته سلامونه وایي ټولو ته وعلیکم سلام تاسې هم ستړي مه سئ کومه دي خو زه خو یې نه وینم سلام حبیب رسول ځواک یم لایف مو عراق کې ګورم نواب خان جالب سړی دی او زما ډېر خوښېږي کوم ځای کې یاستئ درځم جلال آباد کې وروره او سلامونه نواب خان ته سپیشل سلامونه وایه وعلیکم سلام سلام ګل محمد خان زدران له دوبۍ څخه سلامونه ته دی وعلیکم سلام او نصر الله خان یم ارماني صاحب ته هم ستړی مه شي نقیب الله مسافر دا مه خوره که نه دا اشکولي دي ټول دا وګورئ تا ته ما مخکې ویل دا وګوره هغه مې پرون خوړې دي اوس مې نه دي خوړې مه کوه که نه داسې رښتیا هغه هوټل والا داسې تلي و ډوډۍ چې در باندې وخوړله چېرته ته ویلې داسې ښه سړی وه هوټل والا څه نوم یې ده نوم یې ایرڅه که ایرڅه ډوډۍ وخت کې نه هېرېده ډوډۍ وخت کې دې ولې نه هېرېده خو هغه ایرڅه که نه نوم یې خبرې زیات ویم درنو ملګرو د مزې ته مې بوتلی و او زکي یعقوبي و چې د دې مېلمستیا یې وکړله او ډېر ورته خوشحاله و او بل هغه ډالۍ ورته وښیه راوړه هغه موبایلي ساعت هم چې درته درکړو او دا مې ورکړې نه اخلي درنه موبایل نه اخلي نه شي اخیستلی هغه ورته وښیه دا حلیمي موبایل زون ورته دغه ډالۍ هم ورکړې درنو ملګرو داسې ښه سړی و دی ما ته دا ساعتونه ټول راکړه هر اختر کې یو دا نوی په لاس کوه ما ورته ویله صحیح ده زه هغه کوم دا اوس څو دانې دا یو دوه درې پنځه نور او درې نور ټول دغه نه دي که ډېر شی در کړي دي هو که نه یو دانه دې ماته راکړه هر اختر کې به یو دانه ماته راکړه بیا سبا در کوم نه اوس راکړه دا بیا سبا در کوم اوس دا د ما دي دا ما ته یې راکړه کور یې ودان ډېر ښه سړی و زه دوکان کې یم هغه کړم هلک و داسې ښه هلک و ښه او ستا میولان و که نو او ما ته یې زه وایي د تا میولان یم عین هغه کې د فلم بکس کې دې ګورم دا څه وی او تا ویلې چې زما ویډیو هغه ته هم تللی شوروي ته هم تللی ده او شوروي ته تللی وه که نه دا څه او هلته شوروي کې هم خلک ولیدلی ښه دا نو څنګه ته دلته ګرځې خلک دې هلته ګوري دا څه حساب دی چا سره به تلي که نه نو ته خو دلته وي که نه خو زه نه ومه دعوت یې ده هغه دی بله خلک هیله کوي درنه نواب څه وایي د چرګ په بانه کې د موږ ادم خان وایي مړ کوي راته کومه ده عقل د چا لیکلي خو زه په داسې باندې ادم خان ګران ده خو درته ووایه د ما چرګو سره څه کار لرئ زما چرګو سره دې کار نه لري ادم خان سره دې کار نه لري ښه نوابه
درنو ملګرو ډیره زیاته مننه چې دغه لایف تاسې تر نورو ملګرو رسوئ شیر کړی مو دی بیا هم که کومو ملګرو شیر کړی نه وي دغه لایف در سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته ورسیږي. رامداد د اسلام اغازوی رامداد ګل درته رالیږلی 3700 کسانو دا ته اوس ولیدلې رامداد ما خو یو مو نه لیده ولې هغه ټول دې ګوري رامداد وګوره ستا ته ګل هم لیږلی دی احسان الله معصوم درته لیږلی دی ډېر ملګري دلته نومونه داخل انصاب وکړه ښه 1000 کسانو تا ته سلامونه لیږلي دي دومره په خلکو ګران دي دې کې 1000 کسانو او هغه کې څو بیا لیږلي دي اوس ورکړه جواب او دا یو هغه بلې دیږي خو دا خو دې تا دا او دا دې ده نو واچولی ده لکه فلم هې بله خبره رښتیا دلته یو کس دی هغوی نواب خان ته وایي زه موبایل اخلم او زه یې ورسو که ولې تا ته مې چې خپل موبایل در کړی و هغه دې څه کړه ا دې کور کې پرېښي هره ورځ اوبو کې رانه ولوېده نه دی غورځېدلی هسې بانې مه کوه اوبو کې رانه ولوېده بیا څنګه شو بیا چغې یې کړې او مړ سي ته خوښ شه نه یاره ستاسې به ښه ساعت تېري هلته ورسره و که نه بیا ونه لګېده ولې خدای یاره نه نوابه زه در باندې ګران یم که نه ولې څومره در باندې ګران یم یاره 2 خونه به یو ګرانې او 2 خونه نور او په کنجو 2 خونه نور ښه نواب خان ډېر یې ملګري ولا چې اوس موږ تعقیبوي ښه تقریبا چې 2000 کسانو تا ته زړونه لیږلي دي ولې وایي چې دا موږ خوښوو د دې خبرې وایي خوند کوي ډېر زبردسته غږېږي وایي دوی هم په ما ګران دي که نه نو تا لیدلي نه دي څنګه خو تا یې تا هغه نه دي لیدلي څنګه در باندې ګران دي خو زړه کې خو را باندې ګران دي دروغ څنګه وایي ګوره زکي وایي چا در ولېږم هغه والا هوټل والا وایي زکي باندې مې سلامونه وایه ډېر سلامونه مې وایه دونه قدر یې وکړې د منګه دونه قدر یې وکاو دمزی کې دمزی هوټل کې دمزی هوټل کې مزی هوټل کې نوم ته ما اخله زه یې اخلم هماغه کې او داسې ښه ډوډۍ یې م راکړله هغه ډوډۍ څه وه هغه ګولۍ غوندې ډوډۍ یې م راته جوړه کړې وه ویزا ښیي ښه په سیره یې هغه م پې اچولې وه څه اسکریم چیز تذکریم وایي خوند یې کو ډېر خوند او وریجې م درته درکړلې او درته یې ویلې چې واده دې ووایي ټولو مېلمنو ته دلته زه ډوډۍ ورکوم تا نه پیسې م نه اخلم او داسې ښه هوټل یې و داسې ښه هوټل یې و وچوکې یې ګوګړونه یې م پکې ایښي وه هغه چې غاښو کښې یې وچوک هغه م پکې تېرې تېرې سوکې یې وې ښه و که نه ښه او اسمت خان وی سلام مخلص صاحب چیرته یې اسمت خان نن راغلی دی جلال آباد ته او زما میلمه دی او ډېر خوشحاله یم چې نن زما خواته راغلی ریحان الله محمدي درته زړونه راستولي دي او ریحان الله محمدي ریحان الله اصلي صاحب خان نومېږي صاحب خان دی زما ورور ده هغه چندان سړی نه دی ډېر ښه سړی نه دی که نه اسمت ښه سړی دی زما یو وراره ده بل هم د علي خان علي خان سم سړی نه دی جنګونه ما سره ډېر کوي په فلمبکو زه بیا ورته نور جنګ ورسره ونه کړي ښه صحیح دی ورته ووایه صحیح دی ورته وایه اوس که نه خوا خو مې نه ویني تا ویني ورته ووایه علي خان مې نه ویني یوازې صاحب خان مې صاحب خان ته ورته وایه صاحب خان علي خان او اسمت خان درې واړه لګیا دي ګوري دي اوس ورته هغه دی چې ورته وایي ورته ډېره مننه ورته جنګ مه کوه دې سره ډېره مننه خپلو کې جنګونه مه کوئ مخلص سره ورته دا زما ملګری دی تا ملګری ده ما ته یې ویلې مفلس مې ملګری ده دا ما په دې ډېر خفه کېږي او بیا جالبه دا چې کمنټونو کې مې د خلک لیکي چې نواب خان خبره مفلس صاحب څنګه یې داسې مه وایه که نه کومه چې نو وایم مخلص صاحب مخلص صاحب آفرین راپنجه کېره تا باندې نن انرژي څکمه څنګه مې انرژي شکې انرژي هغه 500 افغانۍ چې کېږي صحیح ده صحیح دی تا ته زه یو چی در کوم ډالۍ در کوم اخلې څنګه کالي راکړې ډالۍ در کوم ډالۍ 10 افغانۍ در کوم نه روپۍ نه اخلم روپۍ نه اخلم ولې روپۍ نه اخلم بیا مې ابا وایي ته پردیو خلکو نه روپۍ ولې اخلې دا خو دې پردی نه دا خو مې خپل ملګری دی ورته وایي ملګری دی دا ته دې زړه نه ملګرتیا کوې که د پیسو نه ملګرتیا ښه دا چې وایي پلار دی وګوره ته بیا ما ته وایي چې پلان مې ما وایي دا دی هغه دی هغه څومره ښه هغه وایي بېلاري مه که که نه څنګه بېلاري یعنې وایي د چرګو هګۍ پټې مه وړه دوکان ته وایي ښکارې وړه نه بیخي یې مه وړه نه داسې نه وایي هغه ډېر ښه سړی دی ګوره ښه نور سلامونه مې راستولي دا هم درته وایم ښه نواب خان ته یو تحفه د زړه نه لیږم د سعودي نه
او سعودي عرب نه خو چې څنګه به ورسره ملاو شي ډېرې خواږې خبرې کې سخت را باندې ګران دی معصوم صاحب ته وروسته میسج وکړه زه به خپل هغه نمبر درکم د واتساپ ته به سبا دغلته حواله وکړې جلال آباد ښار ته او نواب خان به کله چې ترلاسه یې کړه تا ته به په خپله ویډیو کې ووایي چې دا د ډالۍ دې راورسېږي زاولې دې راولېږي نه زاولې غلی شه دا بل شي رالیږي سلام مخلص صاحب زما لپاره نواب خان مچې که چې ډېر را باندې ګران دی ته راشه که نه یو مچ نه با میلې وای مرچ نه تو والې لام نه نه کېږي نه کېږي نه خیر دی نه 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 پرېږدي نه پرېږدي ناصري صاحب مخلص محمد دولت زیم نواب خان باندې سلامونه وایه ډېر را باندې ګران دی ټول هم د نواب خان دی نه موږ ته چا سلام سلام هغه ګوشي ما ته په 500 افغانۍ الا ګوشي صبر که چا ویلې شرف ګل ناصري وایي هغه ګوشي چې تا ورکړې هغه ما باندې په 500 افغانۍ خرڅه کړې د رښتیا وایي تا خو ګوشي نه وه راکړې تا خو موبایل ما ته ګوشي موبایل ته وایي که نه نه ګوشکي مې نور دي که نه ښه هغه دې خرڅ کړي وو موبایل مې نه ده خرڅ کړی موبایل دې اوس چېرته دی موبایل مې خو مې چغې یې کړې او مړ سو بیا جنازه دې ورته وکړه نه اخو نه کېږي خلکو دا خو اوسپنه ده ښه دې کې خو اوسپنه هم د بل چي هم پکې دي که نه هغه وایي دا سنم دی عصمت خان عصمت خان وایي ما چېرته پیسې لېږلي تا وایي ځان ته کالي پې وکړل چا 2 جوړه مې ورته وکړی دا څه 2 جوړه کالي مې پې وکړه هغه داسې نه وایي چې تا ځان ته کړي وایي مخلص دپاره مې پیسې لېږلي نواب خان ته مې ورکړي چې مخلص ته 2 جوړه کالي وکړه هغه دې راته کړي دي نه څه دې کړل ما ته خو چا نه دي راکړي وخت عصمت خان سړی منکره شو رښتیا ورته ووایه څنګه دې نه درکړي هغه عصمت خان راته لګیا دی وایي عصمت خان 10 روپۍ ایله راکړې 10 روپۍ خو یو جوړ ایله کېږي 2 جوړه کېږي ولې $10 څومره روپۍ جوړېږي خبرې 10 روپۍ راکړې عصمت نه راغسل کېږي دی کې ما ټول بلاک کړي دي هغه ما ته څوک زنګ نه شو وهلی هغه چې راولېږه دا چا راو دا ښه خط شوی سلامونه مخلص صاحب زما لپاره نواب خان مچې که بیا درته لیکلي دي نه خیر دی نه مه کوه که نه اوس هغه خفه کېږي هغه مینهوال منګه ځو خیر نه کوو نه کوو هغه خو مې ګپ لګو در سره ښه ظاهر خان عیسی خیل هم درته سلامونه راستولي دي بختیار هم درته سلامونه راستولي دي نواب خان میاخیل صاحب استقلال میاخیل زموږ ملګری دی هغه هم سلامونه راستولي دي وایي نواب خان ته ووایه چې راشد خان کوم ډول سړی اوټ کړی و تور سړی اوټ کړی څنګه اوټ کي یو ناڅاپه یې اوټ کي نو نیم ټول توریان درته اوټ ما دعا وکړه ماله خدای 2 کنه اوټ کړي څومره 2 کنه او نن دومره 4 نفره اوټ کړي و نن تور هغه م اوټ کړي دي که نه او بیا وایي چې سلامونه مفلس صاحب وګوره شروع شول که نه ما درته نه ویلې درنو ملګرو که نه درنو ملګرو زما نوم محراب ګل مخلص دی خدای قرآن ته وګوره دا شی مه وایه که نه ټولو خولې ته دې ور واچولو او ښه ځینې ملګري وایي چې زما سلام نه وی د ژړا سټیکر یې استولی دی علي خیل صاحب درته سلامونه کوي د کوم علي خیل او هغه زما ملګری مخلص نواب خان څنګه دی شکر دی ښه دی تکړه دی زاولې راولېږئ ورته هغه یو ویلي و سعودي نه پیسې درته رالېږم چا ویلي هغه ملګري راته ویلي دې ته ووایه چې سعودي نه شیان درته پیسې در لېږم ته بیا پې ځان ته شی واخله صحیح ده تا ته یې م اخلم بیا ما ته چی اخلي پټخانۍ اخلي او ګل ځوان دی وایي ګل د کوم ځای ده ګل ته اخلي وایي ته ګل غوندې ښایسته یې وایي او نثار خان الهام او احمدي صاحب ټولو سلامونه راستولي کورې ودان ریحان الله بیا درته سلامونه راستولي سلام خوبې نواب خان خادي فاطمه دلګیر په نوم باندې یو جنۍ د هغه ته سلامونه راستولي دي خواره مسې ورته هغه زمونږ خور ده خدای دې سلامته لري او سلام ورورجان ایران نه کوم نه وایي چې زمونږ مور ده خو زمونږ هم خور ده او که نه ته جنتونه نصیب سلام یاره پروګرامونه خو دې ډېر خوند کوي خدا نواب خان خدا نواب خان پروګرام بیا بیل خوند کوي وایي چا ویلي دلته یو ملګری دی یار محمد ولېږه ولې بسکوټ دا ما نه خوړلي چا ما
ادم خان ته ورته ورک الا نوابه مسعود بدري لیکلي دی وایي د نواب خان چرګوړي مړه سلو تا دلته کېنولې خدای دې نه کوي وایي مړه شوي دي هلته مسعود دې خدای مړي ولې د شما وبال دی سلامونه مخلص صاحب نواب خان زمونږ د ښکلي قره باغ دی ملک زاده واه دغه نواب خان ته زما سلام ورک سخت مینوال یم کنه عمر وی او ورسلانی صاحب مننه مخلص صاحب دا نواب خان تمثیل کړی او که ساده دی نور نه ساده دی او نه تمثیل کوي ښه روغ جوړ سړی دی ښه چچکې دی هو کنه مالټې دې وخوړلې نه سبا یې در باندې خورمه صحیح ده نن یې در باندې خورمه صحیح او ښه نواب خان نمبر راولېږه نواب خان هغه یو موبایل مې ورته اخیستی و هغه یې اوبو کې ګوټه کړی دی ختم کړی دی بیخي دا نم ورسره نشته دی نو تا د ما موبایل درکړو چې سړی تا سره اړیکه ونیسي زه خپل هم چې کله درنو ملګرو د کوم ملګری زنګ وایي لطفا زنګ مه وهئ دغه وخت کې موږ مصروفه یو او دلته نواب خان سره خبرې اترې کوو نواب خانه او ته څنګه یې شکر هو 1400 کسانو تا ته سلامونه خالي لېږلي دي 1400 خو 1400 کسان ولې زاولې نه رالیږي او بسکوټ نو تا ته چې بسکټ در کوم ته څه اوس د بسکټ ووایې چې ورپسې نغته یې زه یې در کوم که نه زه ورور دی نه یم نه اسمت خان مې ورور ده صاحب خان خو هغه هم زما ورونه دي که نه هم ته ورور هغوی خو پخول نه په سر کوي ما پسې به خبرې نه کېږو تا ولې خولې په سر کړې ده خو په دا خوله ده که نه خو صحیح دی ځه کمچر خو به ورسره نه وي کمچر خو ځان سره راوړی نه دی چکر ته نه ولې هغوی ماما انجینر صاحب درمل وایي ماما کره تللي وو مېلمانه وو د مینې ډک سلامونه دواړه د نواب خان نه ټکري سندره غواړم هغه مولوي صاحب پې بندي کړي دي وایي مې کوه هغه یو ټپه یې چېرته یاده کړې وه هغه نو پې بنده کړې ده اوس او دا خو د مینې جوړ انسان دی بس دا هر چا خبره مني وایي دا شیان خوره وایي دا شیان ګوره ښه مالټې دي امونه دي او هندوانه ده او دا شیان وایي ډېر کمدي ده دا دي که نه وخوره که نه دا خو نه خوړل کېږي ولې نه خوړل کېږي ښه نواب خانه هلته ملګرو ته داسې کوه ورته سلام علیکم سلام علیکم هو دغسې او تاسې ټولو ته سلامونه ستاسې پروګرام له سعودي نه ګورم ولې ګوري ته یې خوښېږي ځکه دې ګوري ما هم خوښېږي ښه سلامونه وروره ټولو ملګرو ته سلام کوه نواب خان ته ځانګړی سلام کوه څنګه د زانګو سلام کوه ځانګړی یعنې مستقیمه تا ته خبرې وکړم تاسې ولې خاندئ نه تا پورې نه خاندل د بل چا ته خاندم هو نواب خان صاحب مسافر یو سعودي نه هغه یو ټفه راته ډالۍ کړه چې وایي دا څښتن مړی کوک رایي چرګه وتړمه څښتن مړی کوک رایي چېرته وتړمه دا څه شی وایي هغه داسې ټپه کړې وه مخلص صاحب خو ته ورته ووایه چې پیسې میرا کې ګوشه کې بیرته ورکوم او که پیسې نه وي ورته ووایه چې یو چرګ یې راکړي هغه وایي چې 500 افغانۍ تا خو ګوشه کې ما ته نه دي راکړي تا ته ما درکړي ولې هغه شکېدلې وې پیسې مې نه وې ته هغه وایرلس ګوشه کې مې ورکړي هغه وایي ته شکېدلې خوش یې رانه وتښتولې 500 افغانۍ درکړي رانه وې تښتولې یاره تا سره سړی چې نو خان خو یو کوټه روپۍ کېږي که نو دې بیا کوم هلته کېده هغه وایي امریکا نه بختیار وایي زما سلامونه ورته وکړه امریکا کې وعلیکم سلام وعلیکم سلام بختیار ماما بختیار هغه هلک دی وړوکی وعلیکم وروره څنګه ښې آفرین دومره زر بدل شه الهام نواب خان افغانستان ته راغلی وای بل افغانستان ته بل افغانستان کوم یو هلته هغه چې راغلی هغه کابل دی مخ افغانستان ته راغلی او دا کوم افغانستان دا بل جبلات افغانستان داسې عجیبونې ونې ورته ښه ګرشک څخه حاجي تورجان یم ایوب مبارک لیکلي وي حاجي تورجان یم او زه تا ګورم وایي ډېر خوشحاله یم وایي حاجي تورجان خو ډېر ښه سړی و ښه سړی نه دی ماته انار نه دي رالیږلي ماته بوټان نه دي رالیږلي ماته سپلی نه دي رالیږلي ښه سړی و هېڅ ښه سړی دی نه زه بیا ورته وایم ورته وایي څه ورته وایي ورته یم مفلس صاحب انار مو غوښتله مفلس صاحب مو وایه بیا خلکو خولې ته مې اچوي ښه نواب خانه
مخلص نه مفلس نوم یې ده دا وګوره. سلامونه پنجاب نه قبول که. وعلیکم سلام اشنا ته هم ستړی مه شې، په خیر راغلی، خدای دې سلامت لره. کور مودان چې راسره هستې او تعقیبوئ مې ښه ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ، الله مو راته ونازوه. دا هغه باندې څه چلو شو ته وګوره هغه څنګه کېږي. او دا دی صحیح شو مکو ما هغه کمنټ لوستلو هغه ایسته کیمره نه واوښتله. ښه نو عطاالله هغه ټوکرۍ کې زمن اچولی مالتې خو کتلې که نه و مالتې سترګې نه لري که. مخلص صاحب زه ډېر مینهوال یم. قرهباغ څخه د نواب خان موټر کې په بوجۍ کې په بوجۍ زاولې اخلم. نو زه د نواب خان موټر کې به بوزو وایي زه د نواب خان موټر کې ځمه تا ته یو بوجۍ وایي زاولې تا خلمه بیا صحیح ده که موټر کور کې ولاړ دی. ستا کور کې ولاړ دی هغه دې وینځلو که نه پاک دې کړ؟ هو هغه مې تر پاړ مې پرې راکش کړ. ښه هغه ما ته راکړه. نه هغه نه هغه ډېر ښایسته موټر کې دی هغه ما ته راکړه. دا چیه کوي دلته وګوره ټوکرۍ کې زمن اچولی یاره نوابه چې وایي دا خو په رښتیا هم همداسې دی که نه زموږ زړونه خوشحالوي. څوک وایي وایي ډېر ښه سړی دی وایي رامداد دونه ډېر شیان د بدلېږلي زړونه. رامداد خو په ما ګران ده که نه ما د کاکا زوی ده داسې ښه سړی ده. څومره ښه سړی دی؟ دغه نه دغه عمره او زه څومره ښه سړی یم؟ څوک؟ زه ته دغه نه د هغه نه کم یم. د کاکا زوی مې ده هغه. نه چې هر څه یې ګوره زه خیر زه خفه شولم زما او ستا کې چې شو مه خفه کېږه ته مې هم ورور یې. ښه حمزه خان هم درته سلامونه راستولي. وعلیکم سلام هغه مې هم ورور احمد ته چیرې ورته ووایه هغه مې هم ورور ده د احمد انډیوالان مې هم ورونه دي. ما ته یې زه تا فلم بوکس کې ګورم دا څه وې او ما ته یې له 1000 روپۍ هم بیا درلیږم. ښه درنو ملګرو یوه هیله هغه دا ده چې نواب خان په قسمتونو لاسته راځي. نن زما لاسته راغلی دی دغه فرصت له لاسه نه ورکوو. قسمت را نه وستم زه ده راوستم د لاغا راوستم. یاره نواب راپنجه که زنده باد. وعلیکم سلام. یاره ښه ساعت خو به د انسان ورسره تېري. تا ته ته ښځه چېرته کې یو ښځه دلته وکړمه؟ نه زه ښځه نه چې ابا مې ونه وایي زینک دلته درته کومه ځه نه نه کوم دلته ورته ښځه پیدا کړې ده ګناهګارېږي. ولې ګناهګارېږي؟ نه نه ښه نواب خان ته ووایه چې له خوست څخه ورته څه شی ولېږم. حمید وفا وایي خوست کې وایي ستا مینهوال یم وایي څه شی در ولېږم وایي خوست نه څوک یې راوړي بس یو څوک یې درته راوړي ته ووایه صرف څه شی ته ولېږي. د نواب خان موټر په یو سیټ زور کوي وایي د نواب خان موټر په یو سیټ داسې زور کوي کوږ دی وایي نه د هغه پنچر بیا مې جوړ دی که ښه خوست نه د څه شی راولېږي؟ خوست نه زاوړي خوست کې جنګوزي ډېر دي. چی جنګوزي؟ داسې خواږه شیان نه هغه نه غواړي جاولې غواړي. ښه جاولې غواړي. ښه محترم نواب خان السلام علیکم حیات مشواڼی سلامونه قبول که ګرګوري هغه هلک ورس چې په مخلص صاحب جادو انتن اتمن پر وکه. ښه وایي هغه وکه ترنم یې راته وکه یو ټپه راته وکه وایي ما ته هغه ویلي دي که نه ملا صاحب بیا مې غوږونه نیسي. ښه ورته نه یې وی بیا مې وهي ملا مخلص صاحب محترم دا سړی به حتما راولي زموږ ولسوالۍ ته او ته زما له خوا تاسې دواړو ته یو جوړه جامې حواله شوې. نو استقلال خانه ته له دې وروسته ما سره اړیکه ونیسه تیار راغلی دی کني سبا درشو ایسته درې ورمه بل وخت دا چېرته راځي دا ما په څو میاشتو کې ایله اوسو لیدلو نو څنګه کوو دلته یو دانه دی وایي یو جوړه جامې مې درته وکړلې وایي کومه دي راوړه ورته داسې نغدې غواړي استقلال خان وا دې اورېدل که نه پیسې غواړي بیا نه خوشي په خوشي او وړکیا سلام جبله څوک وي هغه ملا صاحب راته باندې کړی ده هغه څه وایي یو دم پې غږ وکړه چې پلار دې راغلو نه زه خو جبلات کې یم نه راځي دلته هغه دې پوهېږي دلته نه راځي او جادو که جادو وایي جادو پې وکړه خو دې باندې ټپې وکړه یو دانه
ټپې ملا صاحب مې بیا غوږونه نیسي که نه اوس یو دانه بندم ده او بالکل درنو ملګرو هیله ده چې دغه لایف در سره شیر کړئ تر څو نورو ته هم ورسیږي که زمونږ غږ اورئ نو دغه لایف در سره مخکې حتمي او ضروري شیر کړئ. خو تاسې میلمانه ولې چای نه راوړې؟ دغسې اوس دې شرمئ ټول خلک شه دا ټوله دنیا ګوري. څوک خو نسته کنه موبایل درته لګولی ده هغه دې یې نه کنه تو شرموم ما اوس به ته چای راوړې اوس به یې راوړې افغانه چې مو وایه کنه نو چی ووایم ته به د اوس وشکه کنه ډوډۍ مې درباندې ونه خوړله ودې خوړله چای دې ونه شکه نه ولې هغه زعفران چې پکې وشو وایي هغه څنګه چای مې درباندې وڅکو خو د لونګو به یې کړ نو چې هر څه وخت چای مې درباندې څکلی دی مړه د هغه دغلته چای کېده مړه داسې نه چې بیا ووایي شرموي ټول ولس ته م رسوا کوي زه اوبه نه شکم ما ته مې ابا ویلې وایي زکام یې اوبه مه شکه وایي چای وشکه او تاسې چای نه راوړئ سره د ثبوت یې نیولي نه دې ته راوړم که نه کمنټونه اوس به بیا شروع یي مړه دا شی مه وایه بیا ونه وایه ښه نور نه وایم نور نه وایم ودې ویلې ودې شرمونه اوسېږي څوک خو نسته که ولې دا نه ګورې 2,500 کسان درته ناست خو ما او تا یې که او دلاغه او دلاغه دی که نه نواب خان چرګوړي څنګه دي د خدای فضل ده زه لکي مروت نه پاکستان حال منصره نه سلامونه وایم جمیل خان منصرې نه تا ته سلامونه کوي یعنې د دنیا کونج کونج نه څومره چې نور افغانستانان دي که نه نور ته پوهېږه ته پوهېږه لږ شان سمې پوهېږه دا وایي د عرب ملک له آخري جنګ یعنې ډېر لرې نه خلک تا تعقیبوي او تا ګوري نو ما څه کوي ګوریم دوی کاروبار ته ځي که ما ته ګوري شپه ده اوس خو کار نه کوي که نه تا یعنې ته تې خوښېږي خو زم د ما هم خوښېږي خو ارمان د ما هم دوی کتلی رامداد خو پاکستان نه تللی که نه حقه جنه تا ګوري رامداد مې د کاکا زوی ده که نه ښه یو لیکلي دی وایي هادي مخلص یم او سلام مخلص صاحب ستا مینهوال یم خدای دې په تنګه کوڅه کې راکړه چې سمه غاړه درکړم دا اوس څه شی وایي نه ما ته هغه دې ته نه وایي دې ته داسې خبرې څوک نه کوي هغه ما ته کوي ښه انجل آباد ته درغلی که څنګه ټولو مېلمنو ملګرو ته سلام کوو دل هغه نواب ټولو ته ووایه هغه نعیم جهان زموږ ملګری نو هغه هلته چې هغه بل افغانستان ته چې راغلی هغه کیمره یې چې داسې نیوله موږ ته هغه درته سلامونه وسویل وعلیکم سلام د مام جهان ته سلامونه وایه جهان ته ورسېده سلامونه زه مزې دې وکړې موږ دې مو شرمولو خو دا چې او غږ به دې نه کوو که نه ترکي څخه وایي ستاسو هغه ګورم خپرونې ترکیې هو زما ځواب راکړه که نه اصلا د کوم ځای دی ای وروره دا د کابل د قره دی او دم ګړی په جلال آباد کې دی را سره دا اندازې ساده دی او که تمثیل کوي مخلص صاحب زلان صاحب دغه شی دی وګوره ورته نه تمثیل کوي او نه ساده دی ښه روغ جوړ انسان دی ښه تکړه دا درنو ملګرو ډېرو ملګرو به کمنټونو کې لیکل چې دی همداسې دی که نه تمثیل کوي فقط ستاسې لپاره چې ستاسې باور راشي دا د لایف مې راوستلی او تاسې سره غږومه نه ساده دی چای ورته راوړه چای ورته راوړه چای دی هلته سلام له جرمني څخه وایي وعلیکم سلام جرمني والا څومره زر سلام اخلي مجنون صافی وایي سلامونه خاص سلام تا ته او لونګین ته ډېره ډېره مننه کوم چقم دین ته هغه چې ووته که یاره هغه خو یې ښه خفه کړو هغه دې خفه کړو سړیه ولې هغه ته تا ویلي چې تا ادم خان یې خو مغسې پرېږدو که ښه همداسې و نو څنګه کوو خدای پاماني اخلو ښه درنو ملګرو بس دی که نه نورې خبرې کوو که بس دی چای شکو که چای شکو که نه درنو ملګرو ډېره زیاته مننه چې را سره وایي دغه لایف مو تر دې دمه وکتلو دغه د نواب خان خپرونې له هیواد نندارې هیواد هندارې محراب ګل مخلص آفیشل پیج څخه تاسې کتلی شئ هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان چاته چاته دا به بند کړو که نه څنګه دی خوښه د نواب